واده کړې ښځه په شوق کې څرنګه راځي او په کومه طریقه خپل شوق پوره کوي؟ کله تاسو دا سوچ کړی چې واده کړې ښځې شوق کې په کومه طریقه راځي او شوق په کومو طریقو سره پوره کوي؟ حقیقت دا دی چې په هر انسان کې جذباتي او جسمانی ضرورت مختلف وي. د واده کړې ښځې شوق صرف بیرونی دنیا سره نه وي، بلکې د هغې دننه جذباتي جسمانی تجربات او تعلقات نوعیت سره هم وي. د شوق دا حالات مختلف عمل کې متاثره کېدلی شي، څرنګه چې جذباتي خوشحالي وي، ذهني سکون وي، یا د تعلقات مضبوط کېدل وي. یوه خبره دا ده، واده کړې ښځه ځکه په شوق کې ډېر راځي چې د هغې د جذباتو کمی وي، چې د هغې په تعلقات کې د محبت او پوهه کېدلو کمی وي، نو هغه دغه احساسات په نورو ځایونو په نورو خلکو سره تلاش کېدل شروع کوي. د واده نه بعد د ښځې په جسماني تعلقات کې ښکته بره کېدل اثرات ظاهریږي. که هغه د خپل خاوند نه جسماني طور باندې خوشحاله نه وي، نو هغه په نورو طریقو خپل جسماني خواهشات پوره کوي. په څو وختونو کې ښځې نوې تبدیلي او تجربه خوښوي چې هغه خپله زندګي نوره هم دلچسپ او جاندار محسوسه کړي. په شوق کې راتللو یو داسې طریقه ده چې هغه د خپل روزمره روټین نه بهر راوځي او یو نوې تجربه حاصلول غواړي. د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې کومه واده کړې ښځه په شوق کې راشي، نو دا صرف د هغې د خواهشاتو معامله نه ده، بلکې هغه د هغې د رشتې او صحت هم غټه معامله ده. دا څه ضروري نه ده چې شوق منفي وي. دا یو موقع وي چې خپل خاوند سره یوازې شي او ورسره ټیم تیر کړي، خبرې ورسره وکړي، د زړه او خپل ضرورت ورته په ښه طریقې سره بیان کړي. نو کومه ښځه چې په شوق کې راځي، د دې شاته مختلف وجوهات دي. دغه اپډیټ او دغه معلومات چې سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي، معلومات هم خوښ شوي وي، ویډیو لایک کړئ.